د پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمان دی چې کله یو مؤمن مسلمان یو بنده مړ سي دی په قبر کې شخ کول سي پټ کول سي دفن کول سي د ده څه وروسته هم داسې اعمال دي چې د هغه اجر بدله وروان یو چاته علم نافع ور زده کول دی مړ دی هغه د دین کارونه کیدله به ثواب روان یو باوړي کښل یو برمک کښل په دې نیت باندې چې خلک په هغه اودسونه کې لمنځونه کې تږي دي اوبه بسي دی به مړ وي دله به دا صدقه جاریه وروان یا یو طرف ته نهر وکشي منده یې جوړ کړي یو طرف ته چې د هغو طرف ته اوبه ورجاره کړي دا به د ده دپاره صدقه جاریه یا یو چا یو ځای سایهداره درخته ولګوله خلک یا د هغه څه میوې خوري یا د هغه لاندې کښېني ځان وسا کوي دله به ثواب روان یو چا مسجد جوړ کړي خلک لمنځونه پکې کوي دله به ثواب روان یو چا قرآن مجید میراث جوړ کړي یعنی چاته قرآن ور زده کړي یا قرآن مجید په مسجد کې کښېښوي چاته ورکړي دله به ثواب روان وهم در خپل شای نیک اولاد نیکان زامن پرېښوله چې د ده څه وروسته د ده دپاره به دعای مغفرت کوي د ده دپاره به تلاوت کوي د یو مؤمن مسلمان دپاره د ټولو څه غټه بدبختي دا ده چې د ده د مرګ وروسته د ده کاته بنده سي لکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې د قیامت په ورځ به یو مسلمان راپورته سي د ده به عملنامه د نیکي ډک د به یا الله دا د کومې خوا الله ورته دا ستا زوی په تا پسې دا تلاوت کړ دا هغه نیکي چې تا کړی و د هغه ثواب تاله را روان نو کم سے کم هر مسلمان دپاره پکار ده په مسجد کې څه ولګوه اگر چې سل پوی وي پیغمبر علیه السلام فرمایي چې دوی مسجد جوړ کړي لکه د یو مرغۍ ځالګۍ نو هر سړی خو د مسجد جوړېدو وس نه لري تاله به ثواب روان په یو مدرسه کې ولګوه تاله به ثواب در روان یو ځای کې اوبه نسته خلک تږي دي برمه ورته جوړه کړه باوړۍ ورته جوړه کړه تاله به ثواب در روان په خپل اولاد باندې دیني تعلیم حاصله کړه ته به په قبر کې پروت یې تاله به نیکي او ثواب در روان کم سے کم په دغه و کې خو شی موږ وکړو